سلام جو بایدن شه پر خیرات کراری ده چیرې مرغوجه دغه مې درته وله مال خلک خو بیایه ښه را معلومېږي پټ زما به پټه ده خلک بیایه مرغوجه ته به دغه کې شخصي طیاره به راواستې ښه هلکه ته یې 5 ریډ بوله خو راواخه تا واورېدله طیاره به راواستې زموږ د کور بغل ته یو مکتب دی په دغه کې به یې کښېنې بغلکي به یې مسیج راته وچاک شنې ټلیفون ته مې نه دی هغه ته چې جې وکړي ورته هله راوځه باره به ځان ما یاران سره را بیداره کړمه باره به درس باره به وریا بیا به د نږدې نورې ګپه سره وکړو سیدې مرغوجه ونه کړې نو په دا 3 څلورو کې خامخا بس یو طیاره راته پلان کړه سمه ده جو بایډنه باره به وریا ښه د ورکو بانډار هم سره جوړ کړو دغه مې ورته وویل نسوار لرې که دا راوړم سمه ده نسوار لرې که دا راوړم او دغه مې درته ویله دلته که زموږ د کور سړی را مورغه م افغانۍ ځان ور ولیکه کابل به مو ووینې دلته به بیا پټ ته راشي عسکرو استراحت کړل شوتیا والا ویلین مال افغان والله نوشتم جیب دې واچولم د هر ملک خلک پنځمه سفر کېږي موږ 8 شپې دي زه کیسه د هریانه نه ده راغلې او مچرګان زخرو دی مچ سپاخرم بلې تنګې سپېغلم بله ورځ ورور د شپې 2 بجې د شوتې والا راغی وایي افغاني انشاءالله بکره کل سافر افغانستان جا تیار افغانستان ماشاءالله ټول راپورته نو تر سهاره ناست خوشحاله یې سهار سفر کېږي سهار یې راویاستو دلته ګوتې به رالګوه دلته د سترګو عکسونه ماښام یې ایرپورټ ته ورورسېدو ایرپورټ چې ورورسېدو د دا نورو ملکو تیارې ولاړې دي دی ګوري اسمان ته دا لکه بې غیرته خره دی هغه بیا هم شکر دی تیاره داسې به ورسې یو پر ټیرو بیا مو چوبلو ورورسې ور وخاتو نو دا نور تیارو داسې ور وخېځې نجونې ولاړې اسلام علیکم ورته روخه طالب ولاړ وقت الشاشه څنګه یې زه مړی باندې کوټې لوکل ته راوخاتم سړي مه واله بنګې سړي اخلاق خو دغه ده که څه کښېناستو نه راغه داسې د عینې خواته کښېناستو منبر نشته وایي ځانونه وتړئ اوس پرواز پورته کېږي د ګران د طالبان بس رسۍ مراکش کې ځانونه وتړل تیاره چې را په اواز و دی خرپیه لکه د ټیلې په کونه کښې ناست چې پورته سو دی خرپی د سړي وسې خدای وغورځوی وسې وغورځوی نږدې ځمکې ولاړه پورته زه دی تبله یم سړي سوه ساده شربت ورېړی راشي نو په 2-3 ګیلاسه شربت ناست رېړی ورکه بل وار یو طالب د 2 چاجوشې راکړې او بل 2 ګیلاسونه چای شنې خوی که دورې وما شربت مې چېرته جان پاشه چای نه د شپې 2 بجې دي وایي ځایونه را خلاص کړي د ډوډۍ ټیم نو ځایونه سیم را خلاص کړه شنه سبزي دي یو کچالو کې پروت دا پټاټه ما یې وانډیوال ته وردک دغه بیا وخت ټول په بار مه تېر کړی د دام را سره مه کړی هغه ما ته وکړل رحیمه وایي دا څه شي دي دا شوتل دي مالو بچیه بالا خوره په تا خو چوکۍ قسم به کړي بالا ډوډۍ چې مې وخوړه سړی راسه حمام ته ولاړ سه دا تیارې حمام سورننه وتم لوی خړ حمام ته بالا کښېناستم اکسد مې وغورځوئ دورې ګوره به نه اوبه سته نو شونډې بر سته هغه یې ناست دورې ګوره بل وار چې مې وکتل خړ ټیم ده لکه دی ټیم ته چې مې په کونه لاس ورچپ کړی یو دی لوټه مې ځینې راغله مې چوله لکه ازما سنبوی داسې کښېنستلي دی فټ واره 2-3 وارې مې په ورغړوله بالا راولاړ موږ ته په دا اوبو اموختی په سیټ کې ناست یم سنبوی مې لکه نسوار کې کړ سیټ ټینګولی سای نه شو
کوږ ناستې مه دی ناست سوچا فلمې اٹھا لیتا دلته د سهار 5 بجې اوس موږ ته په هوایي انټرنیشنل ایرپورټ کابل باندې پرواز کښته کېږي ځانونه بسته کړي یا شکر د راورسېدو ځانونه هم بسته کړو طیاره چې راله لاندې راله بېرته ولاړه کور څه کیسه ده وایي ټیرونه پساو نو په طیاره کې دی د سپېرکیو غوټې خلاصې پر انسان چې ډېر وام راشي ویلي کیسه به هزارګان ازبکان پښتانه بل سره ګاډي نو هلته اعلانونه دي ول باګرام ته تلای شي اوس تیل ختم ول فلانکي ځای ته تلای شي اوس تیل ختم بل وارې ول راخوسې که معاینه غن څنګه چې نرام ټول ورو والی قرآن شریف شروع ده دی چغې دي په دا تیاره کې مرګ هم ولیده را پرېږدو مخ پر میدان باندې ما له څنګه یو کوچي ناست هغه ته څه کیسه ده وایي ته ښځه وکړې جنګت یې باندې جاز چې داسې ښه ډېر مځکې ته را رسېږي په یوه وار تېرونه ولاړو وړم سو تېرونه په یوه وار ولاړو خلاص سو دلته جاز پر ونې کتل نو د کابل ایرپورټ دا ماتې تیارې دي بر ګوري اوس یې ټکر کوي ته معنا بل وار یو طالب ورته ولاړ د دوه د سملونه ورته دی او کوچي ماته دی ګوري وایي د غرې کایه وخته نو څه ور ودرېږي هغه ورور جاز ودرېدی کلمې مو وویلې خدای نوې زندګي راکړه ټول را ولاړ شو مه را ولاړې یو راځه سړی څه کیسه ده ځینې مینې خو د ختمې وې دوی خرچې کړې الو د لرګو سینه یې ورته ایښې ده لکه بامونه سینګل کړي اوس خو نو زه جانداري کوم بالا خپل وطن ته پوه شوې یو عسکر ته هم دا د کابل خو راڅخه پاتې ځئ چکر مه کوه یو عسکر ته هم یاره دا د کندهار پرواز جاز ټکټ چیر کېږي وایي هغې کم 150 زه ورلم یو کندهاری ناسته لاسونه یې نسته په پښه ختمې زه جانداري کوم سلام علیکم وایي وعلیکم سلام ستړی مه شه هغه وایي خیر لاس یې نسته سپی مې څو کاپ لاس یې نسته پشرم یم لاس مې دغی نو دا د کندهار پرواز څه وخت کېږي دی وایي چې په دې جمعه وسه بیا په دا بلې جمعه مالا دغی د صوفي په فاجن راووت خو دا د لارې په موټر کې راسپور شوم بکسونه بکسونه خو نو د تیارې کونه یې پورته کړي بیا کل سړی د دلته یې ملا تړلې ده که نه وای د که زوړ ده در ما ته به دوه شیان خوښېږي دلته ستا د پلار مې په چېرته ټول بکسونه په هوا کې کیڼ شوي مالا دا د لارې په مینې کې راسپور شوم کابل خو پاته شي په مینې کې چې راسپور شوم په دا مینې کې ما ته خلک دی عزت راکوي له سوالي راغلی یم 3 کاله مې تېر کړي دي 4 ورځې مې جیل کاټ کړی دی نو ګوره څونه ښایسته حاجي صاحب دلته کښېنه حاجي صاحب دلته کښېنه حاجي صاحب زما زوی بیا د چرسو شوقي به شي چرس ته چېري جلدک ورته وایي یو 3-4 دوکانه دي پر دې چې ودرېد هوټل ته وم یاره څه خشبه نه وي دی ټوټه یې را وایي وخت وایي چېرې وڅکم خو اوس له طالبانو وبېرېږم وایي دی اوس د بستر کې مې شاته د بازار یو کوچنی سرای د شاته دا لوی د غولو کړی دی دا د بازار خلک سلانګې پورته دلته کښېناستم سګرېټ مې ډک کړ چې ومې لګاوئ دغه د طالبانو پوسته د دوک ټول ور اوړي زه نه یم په خبره مې ته سګرېټ لګوم خرپ سو دلته ولستی مې وکړه تور پاج والا ده په دا پردو غولو کې ځینې خوښه دی راپسې ده الله اخر دی وګرځېدی ما نوره منډه نسي وکړ موټر والا نو ورې ګرځي چې حاجي صاحب محترم اخر یې ویلي دي چې شناخته بې راغلی هغه به وړی زه نو په روډ کې ورته ناست یم کوټونه مې له غولو مولو پاکو پوسو مچان دی ډر نه راپسې پاکستان جلوس تر غوږو مې دی کېږي ولې نور نه کوي
وروره موټر راورسېدی نو بله ټیټه کړه جګه چې راورسېدی ما لاس ورکړ دا یې راته وکتل موټروان وایي حاجي صاحب دلته څه کوې نو یاره مسافر خلک یې د وطن دونه مینه کوي دی په منظره راووتم خوند یې پسې راغی وایي بیخي ډېر راغلی نو ما نو حاجي صاحب ولاړ شي ښایسته یارانه نه ده او لکه بې غیرته کونډه اوسې ټوکری راته او ښه داسې کونډه نه ته کتابون ته دوه قومو جنګ وي ولاړ شئ وارې ولاړ شئ یاره دا چې هر سړی خور مور لري یاره دا د کوچه پر چم بیا ولې پرې راښکه شکه ولاړ شئ به نکاح به نه کوې ولاړ شئ د ګپې سره به ولاړ یې که نه به لکه د کوټ تړۍ ټینګه نیسې بیا هغه به ګپې که نه بس دي و اوس به نو څو دا ګپچک ناوې و کوچه تبلیغ ته تللی و کوچه تبلیغ ته تللی د یو کال یې تېر کړی دی چې راغلی د ډېر غټ امیر ځینې جوړ شوی دی شوی دلته چې راغی کور والا په سرای کې ناست د وار له واره هغه راچپه کړه دپه دپه خلکو څه کوې وایي دې مور وغن دا ګیره ولې نه ده پرېږدي هغه د ښځې ژېره نه راځي ولې اراده خو دې اراده وکړه ولاړ شه ور بدر برابر ناشنا سوای ګل ریما ګل ریما قرار ناس